د پاکستان طلاق نامه یک ټلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن چهارشنبه د خبرګول یا جوزا شلمه چې د جون لسمې سره برابر ده. په بل کې هم ورسو د مهمو خبرونو سرټکو ته سرخط خبرها. تیر شپه نا وخت یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقض کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل. پر افغان خاورې د پاکستان پوځي رژیم بیا ځلې تیری. د اسلامي امارت ویاند ویلي چې تېره شپه د پاکستان د پوځي رژیم په بریدونو کې د افغانستان په خاوره کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکي وګړي شهیدان او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. ذبیح الله مجاهد دا بریدونه جنگي جنایت بللی، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په وروستیو بریدونو کې د پاکستان پر ضد د ترهګریزو بریدونو اصلي طرحان په نښه کړي او 26 پاکستاني طالبان یې وژلي دي. مردم متوجه باشد و دشمنای اسلام، دشمنای دین که در بیرون سر علیه امنیت سرزمین تبلیغات و توطئه میکنند و میخواهند که اذهان مردم ما را مخدوش بسازند. د نظام دښمنانو ته د هلمند والی خبرداري. د هلمند والی امان الدین له خلکو غوښتي چې د دښمن په تبلیغات او دسیسو نه غولېږي او د اسلامي امارت مشرتابه لارښوونې عملي کړي. یوازې په 14 ورځو کې هیواد ته د 58 زره کډوالو راستنېدل. د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان کال د مۍ د 24 او د جون د 4 نیټې ترمنځ 15,420 کسان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن. این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم. او پر یو بل د امریکای او ایران بریدونه. متحده ایالاتو د ایران لخوا د اپاچي چورلکې د نسکرولو په ځواب کې پر اسلامي جمهوریت برید وکړ، خو سپاه پاسداران په منځني ختیځ کې د امریکا په اډو کې په 21 هدفونو توغندي وتوغول. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان تېره شپه پر افغانستان په خپلو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکي وګړي شهیدان او 14 تنه نور یې ټپیان کړل. اسلامي امارت دا بریدونه په کلکه غندلي او دا یې جنګي جنایت بللی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې یې په وروستیو بریدونو کې د هغه هیواد پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو پلان جوړونکي په نښه کړي او د پاکستاني طالبانو 26 غړي یې وژلي دي. د پاکستان پوځي رژیم تېره شپه په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ملکي سیمو هوایي بریدونه ترسره کړي چې له امله یې 11 ماشومان، یوه ښځه او یو سپینږیری شهیدان او د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کجخیلو په سیمه کې د پاکستان هوایي برید پر مهال 2 کورونه په نښه شوي دي. د سرچینې په وینا په دغه بریدونو کې 3 ماشومان شهیدان شوي چې یوه نجلۍ او 2 هلکان پکې شامل دي. ویل کېږي د ټولو ماشومانو عمرونه له 10 کلونو کم وه. دغه راز د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ مڼۍ کلي کې هم پاکستاني پوځي رژیم الوتکو د ملکي وګړو کورونه په نښه کړي. ځایي سرچینې وایي دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه شهیدان او 10 نور ټپیان شوي دي. 12 بجې وې د خوبه چې راپاڅېم څوک چې هلته زموږ ځای کې ولې دا کوټې را باندې د وړوم راولې دا خاورې د خولو نه خاورې په خولو کې وي. یو بل ته به مې غږ کوي چې ته خوږې نو د خاورو د وجې نه راته چا غږ نه کوو چې وارخطا غوندې کې شوم. نو بیا چې دې غاړې مې اواز واورېد دلته دا کوم ځای کې چې ولړ نو دا خلک لاندې وتي نو دا دغه که دا زموږ د نړیوالو نه د امارت اسلامي نه دا خواسته چې دې ظالم حکومت نه د دې ظالم نه موږ خلاص کړي او دا زموږ د ټولو شرعي غم دی. په همدې حال کې د اسلامي امارت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي پاکستاني پوځي رژیم تېره شپه یو ځل بیا د افغانستان فضایي حریم نقض او د کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي. د اسلامي امارت ویان مرستیال دغه بریدونه د بشري ضد جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندلی دی. هغه ټینګار کړی چې د ملکي وګړو او استوګنیزو سیمو په نښه کول د نړیوالو بشري اصولو
او قوانینو خلاف عمل دی. تیر شپه ناوخته یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقض کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکي خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولو. این عمل پاکستان برخلاف تمام موازین و قوانین بین‌المللی بوده و نقض حاکمیت یک کشور مستقل به شمار می‌رود. امیدوار هستیم که جامعه جهانی با فشار آوردن بالای مقام زمینگیر پاکستان بالای آنها را وادار بسازد تا سیاست خود خبر افغانستان را تغییر دهند، زیرا ادامه چنین وضعیت نابسامان و ادامه عملات نظامی پاکستان برای خاک افغانستان و کشتن مردم بیگناه ما نه تنها که مناسبات هر دو کشور بیشتر از پیش خراب می‌سازد، بلکه می‌تواند بی‌ثباتی منطقه را نیز در پی داشته باشد. دغه بریدونه په کور دننه او بهر کې پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له لوري د افغانستان د هوایي حریم نقض او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو مخه ګرځول په سختو ټکو غندلی دی. ښاغلي کرزي د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي چې پاکستان باید د افغانستان پر وړاندې د جګړې او ویجاړۍ له سیاست لاس واخلي او د ښه ګاونډیتوب او ښې اړیکې ټینګې کړي. پر همدې موضوع د بس په تړاو را سره د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمي را سره دی. فاطمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. وایم را به شو دې پوښتنې ته چې پاکستاني رژیم بیا له افغان ښځو او ماشومانو قرباني واخیسته، خو دوی وایي چې ترهګر یې په نښه کړی. پاکستان د دا ډول جنایت په ترسره کولو سره غواړي څه ښکاره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا ګورئ، تاسو دا په دې تناظر کې وګورئ چې کله پاکستان د ننه په یو مشکل او بد حالت کې گرفتار کیږي، د خلکو د انظارو د بدلولو لپاره، د هغې د فکرونو د بدلولو لپاره په موږ تاسو باندې برید کوي، دغه افغانستان ته برید کوي او دا ښکاره کوي هغې ته چې مملکت د هغې په خطر کې دی، د افغانستان د خوا نه دوی ته خطر دی، بنان موږ په جنګ کې یاستو. اما هغه زړه پالیسي د امریکا د چې کله په داخله پالیسي کې ناکامیدل، بیروني یو غوغا یو جنګ شروع کوو چې د خلکو انظار اخواته شي. د عین پالیسي د پاکستان اسټابلیشمنت او اردو هم ځان ته نیولې ده چې په لنډه منډه دغه کې پخوا به داسې و چې چون افغانستان کې جهاد روان و، دلته اوضاع خراب و، د دې به دا مشکل به د هند سره به جوړاوه او خلک به دې ته دغه کول چې دا دی هند په موږ تاسو حمله کوي، زموږ جنګ د هند کې خلک باید مجبورېدل چې دغه کوم موضوع نه به هلته روانه او تیر شي. تاسو دا معلومه ده چې په تېرو څو اونیو کې په د پاکستان داخلي اوضاع نهایتا خرابه ده. په بلوچستان کې دوی ښارونه د لاسه ورکړي دي، شهراګانو باندې ورته دغه راکوز شوي دي ازادي غوښتونکي. او دغه پرون خبرو چې د نال په منطقه کې او همدارنګې د خزدار په سیمه کې سیمه خار د منطقه د لاسه ورکړې ده، سړک شهرا باندې مجاهدین راکوز شوي دي، پټکونه یې اچولي دي، یعنی چک پوینټونه یې اچولي دي. همدارنګې د اول ځل لپاره چې تاسو معلومه ده تاسو برنامه کې دا پیشبینی ما کړې و چې ستا کال په اخر کې به حتما د پاکستان د مخالفین ته د تیارو ضد اصلي لاسه ورشي. دی تیاری پرون د دې یو هلیکوپټر ازادي غوښتونکو راپرځولې ده او نور هلیکوپټر بیا تښتېدلې دي. نو کله چې دی او په عین حال کې تاسو که کشمیر ته متوجه شئ، هلته هم د حکومت په ضد اوس لوی لاریونونه شروع شوي دي. هلته خلک دا وایي زموږ په امورو کې مداخله مه کوئ، زموږ په کارونو کې مداخله مه کوئ، آزاد کشمیر آزاد کشمیر دی او هغه بل ازادي غواړي. ځکه چې هلته تاسو معلومه ده چې آزاد کشمیر کې انتخاباتو او د انتخاباتو کې د پاکستان حکومت هلته ډېر لاسوهنې کولې، نو د خلکو احساسات راپارېدلي وو
او ته خپل په کمپاینونو کې دا خبره وکړه چې موږ خپل ازادي خپل خود ارادیت غواړو، موږ د پاکستان سره تللی نشو، چې دا شی د پاکستان لپاره نهایتا د تشویش وړ ګرځېدلی چې هم په پېښور کې به درنې حملې په پرون موږ تاسو وکړه د باجوړ ښار کاملا پرون د اردو د کنټرول نه ووته او دا د مجاهدینو کنټرول ته ورغی. همدارنګه تاسو وکړه چې پرون د پېښور په ښار کې یعنی د پېښور په اف آر ولسوالۍ کې د اسنخیلو په سیمه کې د پوز د اف سی او د مجاهدینو ترمنځ جګړه شوې ده. 11 پوځیان ورته وژلي دي، 3 ورته ټپیان کړي دي، 3 مجاهدین هم پکې شهیدان شوي دي. نو په دې اساس باندې د پاکستان باندې چې دا کله فشار راځي هغه بیا لنډه منډه دا ده چې په موږ تاسو برید کوي. ګرچې اسلامي امارت دا ادعا کړې وای چې کله هم دا ځینې پس د پاکستان په موږ بریدو کې موږ به د دې کلک ځواب ورکوو او بالخصوص د هغه نه وخت نه بعد چې کله قرارداد د روسیې سره وشو او روسیې ویل چې دی به وسایل ورکوي، هغې خبر کې که تاسو ورشئ هلته ملا محمد یعقوب مجاهد دا خبره وکړله چې د افغانستان دغه قوي کیږي او موږ به پیاوړي کیږو او دښمن به موږ ته نور کږي نشي کتلی او کږي ګوري موږ به سترګې پرې وباسو. نو زه فکر کوم چې اوس یې د سترګو ایستلو وخت دی. وګورو چې اسلامي امارت څه عکس العمل ښکاره کوي. اوس خو د پخوا نه نسبتا دوی وسایل هم ترلاسه کړي دي چې د هغې نه څنګه استفاده کوي او څنګه د پاکستان د دې ځواب ورکوي. دا به موږ تاسو منتظر وګورو. به تر دغه دمه پورې کوم ځواب نه دی ورکړل شوی، صرف لفظي ټکول شوي دي او غندل شوی دي، مګر عملی کوم اقدام نه دی شوی. بله فاطمه صاحب دې مسلې ته به راشو، دا چې پاکستان ویلي چې په دې بریدونو کې ترهګر په نښه کړي دي، خو دلته ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې پاکستان دا په ثبوت نشي رسولی، دا نشي په ډاګه کولی چې ترهګر ډلې په افغانستان کې شتون لري او د دوی پر ضد باندې کارول کیږي. څه فکر کوئ د پاکستان پر دې کړنو د نړیوالو بشري بنسټونو چوپتیا آیا پاکستان ته دا جرأت نه ورکوي چې خپل بریدونو ته دوام ورکړي؟ کاملا همدغه موقع نه د استفاده کې د ته معلومه ده چې په نړیوال سټیج کې د په مقابل کې اسلامي امارت خپل نړیوال سټیج کې لار نه لري او بل مملکت د په مقابل کې دفاع نه کوي. ګرچې چې پرونه اور مورزي شورای امنیت کې چې کله د افغانستان په باندې بحث کېده او مختلف ممالک خپل نظریات ورکړل، هندوستان دا موضوع یادوري وکړله چې پاکستان پر افغانستان باندې خلاف د نړیوالو قوانینو یرغلونه کوي او دی الته مظلوم خلک وژني او به حساب تخلف د جنگي قوانینو هم کوي. د هغې یادونه شورا د امنیت کې وکړه چې دا یو مثبت اقدام او د افغانستان په ګټه، ځکه چې الته داسې دغه نظریات هم اظهار شول چې د ترهګرۍ په هکله چې پاکستان کاملا ټول بار په افغانستان باندې واچو او افغانستان د ترهګرۍ د اډې په شکل کې د هغې هغه استازي معرفي کړ. او همدارنګې تاسو واورېدل چې کایا کالس د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو مسؤل دا خبره وکړه چې پاکستان حق د دفاع لري. که موږ د چې ته پاکستان حق د دفاع لري، آیا افغانستان حق د دفاع نه لري؟ دا خو کاملا یو تهمت دوی راځي وایي چې افغانستان کې ترهګري ده او په دې بهانه برید کوي. ترهګري چې څومره په پاکستان کې ده په افغانستان کې نشته دی، مګر زموږ مصیبت دا دی چې موږ نه د نن خپل د نظام حالت بدلو او نه د نړۍ سره لاره جوړو او همدې نه دښمن غلط استفاده کوي. هم راځي برید در باندې کې هم د وهي هم د ټکوي او هم دې په شورای امنیت کې ستا د لاسه ژاړي چې ماته خطر دی. بله فاطمه صاحب دې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، شورای امنیت ته د کشمیر مسلې په اړه باندې دلته هند له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې مسله کې هم لاسوهنه وکړي. څه فکر کوئ په کشمیر کې د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې ولسي قیام هم سختې مرحلې ته رسېدلی، آیا پاکستان په کور دننه هم د خپلو خلکو پر وړاندې جنایت پیل کړی دی؟ کاملا جنایت پیل کړی دی. په بلوچستان کې یو لوی جنایت روان دی. هلته ښځینه ماشومان سړي دا اوچتېږي، ورکېږي، غیبېږي، وژني یې، دغه اتنیک کلنزینګ شروع کړی دی، یعنی یو قومیت وژنه دی شروع کړې ده په بانه د دې چې دلته ترهګري ده. په پښتونخوا کې همدا رقم ته د پښتنو وژنه شروع کړې، سیمې پاکوي، د وزیرستان نه د وزیرستان جنوبي نه د دې سیمو نه خلک د خپل کور و بانډونه وباسي، ورته وایي چې چېرته ځې ځه لاړ شه، دا سیمه پرېږده. دا په خپله یو لوی جنایت دی او دا د خپل د خلکو په مقابل کې جنایت دی. خو خیر دا خو د هغوی خلک نه دي، هغه خلک هم وایي چې موږ د هغوی نه یو. دوی که د دوی خلک وایي دوی خو پې برید نه کو، خو د هغې په نس کې دا یو اشغال شوې ځمکه ده او دا خلک خپل ازادي غواړي. او تاسو معلومه ده چې ازادي غوښتونکي همیش د ترهګرو، د یرغلګرو، د په حساب د
باغیانو په شکل کې ټاکل شوي دي په ټول د تاریخ کې دغه نه پاکستان هم استفاده کوي او خپل د ننه دغه جغرافیه د پاکستان چې فعلنده چې هغه کې زموږ تاسو لوی سهم د افغانستان خوره پکې ده الته دوی راځي ظلم کوي بربریت کوي خلک وژني په کشمیر کې هم دا ظلم روان دی په سند کې هم روان دی بلوچستان کې او دا ظلم پنجاب کوي نو همدا علت دی چې ټول د قومونه د پنجاب په مقابل کې ولاړ دي چې دا پوز چې دی دا پاکستان دی خو اصل کې دا د پنجاب پوز دی او دا راځي وژنه کوي تباهي کوي او نړۍ د په مقابل کې خاموشي اختیار کړې ده یوازینی چا چې دا आवाज الته اوچت ک هغه هندستان او هندستان دا موقف د نړیوال سټیج ته شورای امنیت ته ورسو چې پاکستان د ترهګرۍ د دغه شعار لاندې لګیا دی ظلم کوي هم په خپل سیمه کې ظلم کوي او هم د افغانستان په سیمه کې راځي برید کوي معصوم خلک وژني تر نن پورې پاکستان دا نه ده ثابته کړې چې دی یو ترهګر وهلی کماډۍ وهلی راغلی دی په مظلوم خلکو کورې وهلی دی زموږ ماشومان زموږ خویندې میندې وژلي دي شهیدانې کړي دي کلی باندې وران کړي دي ژوي زموږ له منځه وړي کاروندې له منځه وړي دي مسجد پانتون مکتب وهلی دی او دغه دا کړی چې ما ترهګري اډې وهلې ثابتولی نشي او همدا علت دی چې موږ کوی چې اسلامي امارت به خپل په بهرنۍ پالیسي کې تغییر راولي نړۍ سره روابط ښه کړي چې موږ حداقل د خپل اواز نړیوال سټیج باندې وشتولی ډېره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمي صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور مو ده اوس هم راځو د خبرونو دوام ته له کوربه هیوادونو د راستنیدونکو افغان کډوالو شمېر په زیاتېدا سره د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان کړی چې د مې له 24 د جون تر 6 ترمنځ 15,420 کسان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو د دې کړکېچ د دوام د بشري پایلو په اړه خبرداری ورکړی او د راستنیدونکو لپاره یې د سمدستي ملاتړ غوښتنه کړې ده په داسې حال کې چې له کوربه هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې د تګ راتګ د بهیر څارنې تر نوم لاندې ویلي چې د روان میلادي کال د مې له 24 څخه د جون تر 6 نیټې پورې 15,420 کسان له ایران او پاکستان افغانستان ته بیرته راستنه شوي دي د راپور له مخې له دغو راستنه شویو کسانو څخه 44,500 تنه له ایران او 40,824 تنه له پاکستان څخه بیرته هیواد راستنه شوی دی. نهادهای بین‌المللی باید در بخش‌های اسکان موقت، کمک‌های بشردوستانه، آموزش و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز حمایت نمایند. از سوی دیگر حکومت و همچنین دولت امارت اسلامی افغانستان باید زمینه دسترسی بازگشت کنندگان را به کار، آموزش و خدمات اساسی فراهم سازد. اگر این افراد به درستی در جامعه ادغام نشوند، خطر افزایش فقر، بیکاری، بحران‌های انسانی در آینده وجود خواهد داشت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې د 2016 کال د جنوري له پیل راهیسې له 214,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د دې بهیر دوام په سیمه ییزو ټولنو، لومړنۍ خدماتو او محدود ښاري ظرفیتونو باندې سخت فشار راوړی دی. اوچا ټینګار کړی چې ډېری دغه راستنېدونکي کډوال هېواد ته د کافي اسانتیاو پرته او په سختو شرایطو کې راځي او د سمدستي ملاتړ په نشتوالي کې به دوی د سرپناه، خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسی له پلوه له جدي ستونزو سره مخ شي. بازگشت بیش از 85,000 نفر در کمتر از 2 هفته صرفاً یک جابجایی جمعیتی نیست بلکه یک چالش اقتصادی، اجتماعی و انسانی برای افغانستان محسوب می شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و برنامه‌ریزی مناسبی برای مدیریت آن وجود نداشته باشد، فشار بر خدمات عمومی و معیشت مردم متاسفانه افزایش خواهد یافت. در عین حال اگر از ظرفیت و مهارت‌های بازگشت کنندگان به شکل درست استفاده شود، این جمعیت می‌تواند در بلند مدت به توسعه اقتصادی و بازسازی کشور نیز کمک نماید. له بلې خوا د افغانستان اسلامي امارت وایي چې حکومت تل هڅه کوي ایستل شوي کډوالو ته د استوګنې ځای او اساسي خدماتو ته لاسرسی برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو کوربه هیوادونو د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ زیاته کړې ده. اوس هم ورسو یو لنډې دمې ته خبرونه دوام لري.